پلان نیکه سیاست نه کړی هغه چې پلان نیکه چې سیاست نه کړی پلان نیکه په جرګه کې ناست نه نو ته په کوم قانون د دې قوم او د دوی مشري وکړي او بیا زمونږ دې غلطي ته وګوره څنګه چې جمال الدین صاحب وویل ټول ملکونه چې ټوله دنیا په خپل ګرب کې راوستله آخر موږ مسلمانان موږ که دومره جومات کې یا دومره که موږ د الله نه سوال وکړو نو دا علما ناست دي دوی وخت کې چې داسې وخت کې الله پاک د وبا دوران کې سوال مني که نه مني د هر انسان سوال مني که نه مني موږ دغه ته هم نه پرېږدو جومات کې مه ودرېږئ 5 کسان به ودرېږي بانګې وي او 2 به هغه دغه والی وړونو والا زه هغه دې ته موږ اریان یو موږ خلک په چپ ناست اوس دا دې ورپسې روژه را روانه ده تراویح به نه کوئ دا در باندې بد دي ختمونه نه کوئ چې تاسو دغلته د خدای پاک نه سوالونه کوئ د دې څیزونو لپاره کوم ځای به کوئ هغه خلک یې موږ سره شریک کړ چې هغه د کفر دوتې دي هغه سره مسلمانان نه دي خدای پاک د قار هغه ښکار خدای پاک نه هغه خلک یې موږ سره شریک کړ تاسو د خدای نه سوال وکړئ چېرې دا خلک زموږ نه کوي او بل څنګه چې زما د سیکورټي صاحب ورور وي چې غټه خبره ده د بجلي او د ګیس ته دا بجلي زموږ ځکه نه ده 3 بجلیګر ستا دي که نه دي ګیس ستا د کرک نه راواله د بڼو نه راواله دا ستا دی که نه دی پکار دا چې موږ د ملکان خلکو ته دا شیزونه مکمل معاف کړي زموږ د خلکو ته دوی دا پیکیجونه نه ورکړي 12000 روپۍ په یو کور کې سي داسې کور شته چې هغه د 5 کسانو نه کم دی د هغې په 12000 روپۍ په ایمان وایي کار وشي نو زه اول از مې دې بچو چېرته تلو شو پیکیج نه مې داسې وروړو ما ته یې نه وی چې سم وروړل ما ورته بچي یو خبره ته کوم خو دانه پکې دنه ګډه وډه شوه که نه او یو په دې خیال هم ورکړه چې دا زما د پاټۍ نه ستا د پاټۍ ماټۍ سره یې هر کور ته به رسۍ خو د شپې یو انسان دې وي چې د هغې نه سارې څو خبر شوي ټوله شپه مې ګرځولي دي او دا په دغې چې یاره دوی لږ په اوس د په دې عادت شي هسې نه چې بیا راته داسې د دې خلکو شان نیغي نو بیا به ورسره څه کوو نو زه ستاسو ډېر شکرګزار یم